بار دیگر انسانگی و دفاع ملی در برابر گروه قاتل. د طالبانو پر ضد نوې پوځي جبهه میدان ته راغله. وایي د طالبانو ظالم نظام ختمو. چې زیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو ضد پوځي جبهې د افغانستان د ازادۍ جبهې په نوم د شتون اعلان وکړ. یا د جبهه یو ویډیو خپره کړه چې د خبریالانو په توقیف کې د طالبانو کړنې د آزادو او مظاهره کوونکو ښځو او د ښځو وضعیت د دوی د پاڅون له لاملونو څخه و. دغه پوځي جبهه هم د احمد مسعود په مشرۍ د ملي مقاومت له جبهې سره هر ډول تړاو رد کړی دی. د دې جبهې د افغانستان انټرنیشنل ته ویلي چې د افغانستان په شمالي او مرکزي سیمو کې پوځي عملیات پیل کړي دي. دا دوهم ځل دی چې په افغانستان کې د طالبانو ضد وسلوال خپل شتون اعلانوي. د احمد مسعود په مشرۍ د ملي مقاومت جبهې او د افغانستان د ملي مقاومت شورا له وړاندې د سیاسي او جهادي شخصیتونو د شتون اعلان کړی دی. دا دواړه سیاسي او نظامي برخې هم لري، خو د افغانستان د ازادۍ جبهه داسې ښکاري چې یوازې یوه پوځي څانګه لري. د اعلامیې متناسب او دقیق متن دا په ګوته کوي چې دا ډله شاید د خپلې تګلارې او ارادې څخه خبر وي. د پسرلي پر رسیدو سره ویل کیږي چې د طالبانو پر ضد پوځي پاڅونونه مخ په زیاتېدو دي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف په دې وروستیو کې ټاس خبري اژانس ته ویلي چې په پسرلي کې د طالبانو د حکومت پر وړاندې پراخ مقاومت کیدای شي. په همدې حال یو شمېر هیوادوال وایي که طالبان یو ټولګډونه حکومت جوړ نه کړي نو بېلابېلې ډلې به د دوی پر ضد پاڅېږي چې دا به یو لویه کورنۍ جګړې ته لار هواره کړي. درنو لیدونکو، تاسو که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.